ورقه بن نوفل حضرت خدیجه الکبرا ته وی دا غي و علامه بدای چې حیوانانو ته به هم دا معلومات کړي چې دا نبی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د حیوانانو عجیبه مینه او محبت. په حجۃ الوداع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حیوانان ذبح کوي. ډېر حیوانان رالو، سلو شان حضرت علی رضی الله عنه د یمن سره وستلی دي او پیغمبر علیه السلام چاړه پلاس کې د حیوانان راضی د ذبح کوي. حیوانان مخته پرسی کې تړلې دي، دا هر حیوان پشي رسیش کوي او په منډه راځي پیغمبر ته خپل غاړه اږدي او پیغمبر د هغې پر غاړه چاړه ورتېروي. حیوان ته دا ور معلومه ده چې زه ورمخ چې کم څوک ورمخ ته سو د هغې پر غاړه باندې چاړه تېره سوه، لیکن د هغې سره دا احساس دی چې چاړه د چا د لاس ده، ځکه هغې رسیش کوي یو د بله څه ځان رامخته کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته غاړه ایږدي. مدینه منوره کې یو انصاري صحابي په منډه باندې رالی، ورته یې د الله رسوله زما اوښ نافرمانه سوی دی، زما اوښ په غوسه او په غضب کې دی او د دې اوښانو د عادت سره چې څوک ولدي هغې ته دا ور معلومیږي چې اوښ چې کله په غوسه کې راسي دا بیا ډېر خطرناک وي، بیا دمزري سم خطرناک وي، د هر حیوان څخه خطرناک وي، بیا هغه انسان دستي قتلوي او ختموي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اوښ چیرې ولاړ دی؟ ورته په باغچه کې ولاړ دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انصاري د مخه دی، پیغمبر علیه السلام ورته ته ما وروله. چې کله دروازې ته ورسېدی، د کوچنۍ دروازه ده، د هغې واخوا ته اوښ ولاړ دی، د هغې زګونه په خوله کې دي، هغه د خشم اواز کوي. پیغمبر علیه السلام ورته افتح لی الباب، دروازه را خلاص کړه. هغه انصاري ورته انی اخاف علیک، د الله رسوله زه بیریږم چې دا اوښ به دې خوږ کړي، در باندې را حمله بسي. پیغمبر علیه السلام ورته ته دروازه را خلاص کړه، لیس علی منه بأس، په ما باندې باک مه کوه، ما اوښ سره پرېږده. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه انصاري دروازه ور خلاصه کړه، د اوښ چې سترګې پر پیغمبر علیه السلام وموښتې، د هغې د سترګو اوښکې د پیغمبر علیه السلام پر پښو باندې وموښتې. فالقا بجرانه فجرجر، هغې رالی خپله غاړه د پیغمبر پر پښو باندې ورته کښېښوله او په د تسلیم په شکل باندې ورته پرېوتې. پیغمبر علیه السلام انصاري صحابي ته وایي ته رسۍ راوه. هغې چې کله رسۍ راوړله نو پیغمبر علیه السلام د هغې پښې ور وتړلې، ورته اذن لا یعصیک ابدا، چې ده ته څومره ژوند الله ورکړي تا ته څومره ژوند الله درکړي بیا به ستا نافرمانه نه سي. یو بل اوښ هغه هم د نافرمانۍ په شکل د باغچې په بل سر کې ولاړ دی. پیغمبر علیه السلام د هغې اوښ پر طرف روان سو، هغې پر رامنډې کړې چې رالی د هغې اوښکې د پیغمبر پر پښو پرتې وې او پیغمبر علیه السلام ته یې سر کښېښوی. پیغمبر علیه السلام هغه ور وتاړی، ورته یې دا به په ټوله زندګي کې بیا ستا نافرماني نه کوي.